ابل ورځ یو سړی مانه تاسو کو سره و مالدار ما ته وی چې دغه مال او دولت موږ له خدای را کړی دي نو دا غریب هم د خدای بندگان کار دا چې دوی له ور کړی ځکه چې زما مخ کې یو سړی ته زکات وو ادا ور کولو نه نو داغه په زمن کې دا خبره او ورته وی چې عزیزه دا دنیا ټوله الله پاک دارالامتحان پیدا دارالامتحان معنا دا ده چې هر سړی په خپل ځای کې په امتحان کې او هر سړی به د خپل قابلیت مطابق پرچلی کی غریب باندې دا امتحان دی چې بل مې ورکړی دی او تعالی مې نه درکړي ګورم چې ته زمانه شکایت کوي او که زما په نه ورکړو الحمدلله مالدار باندې دا امتحان دی چې دا هم ستا پسان انسان دی بلکې تا نه ښه انسان دا اوس مالدار چې کوم دی دا د پاکستان خسکی مالدار دی کې د سړي زوی رښتا ځکه چې د سړي زوی هغه مالدار ته وایي چې داغه دولت او مال دا د الله په مخلوق خرج کی او د خدای په لار کې خرج کی د سړي زوی هغه د سړي زوی نه دی هغه مالدار چې د چا دولت په شراب او په زنا او په کباب او په دې سيزونو خرج کیږي دا انسانان نه دي نو د مالدار امتحان دا دی چې دا تا نه ښه انسان دی او تا ته مې ودرولو ستا د ایمان امتحان دی ګورم چې ته د سره څه چل قران کریم کوم آیات چې ما ستاسو په مخ کې ول الله فرمایي چې دغه دولت چې دوی ځان د لپاره جمع کړي دي یوم یحمى علیها فی نار جهنم دغه دولت د دوی به د جهنم په اور ګرم کړي چې دغه دولت ولا ګرم کی نو فتقوا بها جباههم د دې دولتمندو تدوله په داغونه ورکړي وجنوبهم او بیا په د دوی ډډو له داغونه ورکړي وظهورهم او بیا په دوی ملاګانو له داغونه او بیا ورته ملایکی وي هاذا ما کنستم لانفسکم داغه دولت ته چې تا جمع کړو د خپل ځان لپاره نن په دې اور ګرميږي او ستا تندي او ستا ډډو او ستا ملاله په داغونه بیا ورته आवाज وشي چې اوسکه خوند هغه دولت چې کوم تا دنیا کې د ځان لپاره جمع کړو او د الله نوم بدر تواغسته شو ولا بدیانه نه ورته عزیزانو ډېر خلک داسې دي سړی راشي او سوال د خدای په نام زهرکشه غټ پټي تنه ته دی وګوره سنډا عمر غټي پلان دا ډېر لوی ظلم تنه ته غټ څه کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سوال کوونکې کفه اصدر تصور راغی او سوال وکړه نو کټ ګډوره دی حلال کړي او هغه سوي نو کې پرتی وي اول ورکه خو اسمت واپس کوا که بالکل سنې نو بیا ورته وایي چې معاف کا یغفر الله لك ولنا الله دې تاسو بخي خدای دې مامو دسه جواب ورکړي تاسو خیال راغی و اما سائل فلا تنهر چې قران ویلي دي الته یو توجیه دام د چې چا درنه سوال وکړو راټي به نه دغه به ورته نه د دې وجنه کم خدای چې دا په لوی تنا سره تا ته ودرولو دی او لس پیسې گیز سوال د پاره هغه خدای تام بل ته ودرولو غنه شو هغه تام بل ته نو عرض مې داو چې دې کې ډېر خیال چې انسان خو ډېر لوی شي انسان خو ډېر لوی شي چې پمن سپې اب هم د ځان نو چت غړي نو اله به سره کې عزیزانو بزرګ کېدل آسان کار لوی پیر بدر نه جوړ شي صاحب او دا د دنیا حمر چې دا بدر په سره واغي او سبا لوی پیر به بزرګ انسان کېدل ګران کار چې انسان